شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی. الف لام میم. دا د حکمت لرونکي کتاب آیاتونه دي. دا هدایت او رحمت دی د هغه نیک عمل خلکو د پاره چې منځ قائموي، زکات ورکوي او په آخرت یقین لري. دا خلک د خپل رب د طرف نه په نیغه لار دي او هم دا خلک فلا مندون کی دي. او په انسانانو کې ځینې داسې هم شته چې فریبنا کې ابس خبري په بیا اخلي د دې لپاره چې خلک د الله د لارې نه بغیر د علم نه بیلاری کړي او د دې لارې دعوت په ټوکو کې ختم کړي. د داسې خلکو د لپاره سخت د ذلت عذاب دی. هغه ته چې کله زمونږه آیاتونه اورول کیږي نو ډېر په غرور سره داسې مخ اړوي لکه چې هغه دا هډو اورېدلی نه دي، لکه چې داغو غوونه کانه دي. ډېر خدا هغه ته د یو دردناک عذاب زیری واوروا. البته چې کم خلک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا غوی د پاره د نعمتونو ډک جنتونه دي چې هغوی به پکې همیشه اوسيږي. دا د الله په خواده ده او هغه زبردست او حکیم دی. هغه اسمانونه پیدا کړل بغیر دستنونه چې تاسو ته په نظر راشي. هغه پزمکه کې غرونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه په تاسو اونې خوځي. هغه پزمکه کې هر قسم زناور خار کړل او د اسمان نه عبور اورولې او پزمکه کې هر قسم خخ سيزونه زرغون کړل. دا خوده د الله پیدا وخت اوس دارته اوخه چې د نور سو پیدا کړی دي. اصل خبره دادا چې دا ظالمان په سرګند گمراهۍ کې پراته دي. مونږه لقمان له حکمت ور کړی وو چې د الله شکر گزار وي. څوک چې شکر وباسي داغو شکر داغو د خپل ځان لپاره فائدہ مند دی او څوک چې کفر وکړي نو په حقیقت کې الله بے نیاز دی او په خپل ستایل شوی دی. یاد کړه کله چې لقمان خپل زوی ته نصيحت کولو نو ورته وویل زویا د الله سره څوک مشرک کوا. حق داده چې شرک ډیر لوی ظلم دی او دا حقیقت دی چې مونږه انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندلو تاکید په خپل کړی دی. خپل مور د ډېری کمزوري سره په خپل خېټه کې وساتو او د دې پتی ور کولو کې 2 کال ولګېدل. په دې وجہ مونږ د ته نصيحت وکړو چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوا، هم ماته به ته واپس راځي. لیکن هغوی کو چری پتا دا زور ولګوي چې ته زما سره داسې څوک شریک کړه چې تی پیژنې نه، نو دا هغوی هرگز ممنه. په دنیا کې دا هغوی سره نیک سلوک ساته، لیکن پیروي د هغه سړي د لارې کوا چې ماته رجوع کړی دا. بیا تاسو د ټول واپس کېدل زما طرف ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسو ټول خبر کړم چې تاسو څنګه عملونه کول. او لقمان ویلی وو چې زویا که یو سیز د اورې د دانې هم روي او هغه په یو ګټ کې یا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې چرته پټ پروت وي هغه به الله راو باسي. بهشکه هغه باریک لیدونکې دی او د هر سیز نه خبر دی. زویا منځ قائم کړه، د نیکۍ حکم کوا، د بدۍ نه منع کول کوا او چې څو مصیبت در باندې راشي په هغه صبر کوا. دا هغه خبرې دي چې د دې ډېر تاکید شوی دی. او د خلکو سره پتاو کړي مخ خبرې مکوا. پزمکه کې په غرور مګرځا. الله مغرور او فخر کوونکي خلک نه خوښوي. په خپل رفتار کې اعتدال کوا او خپل आवाज لخته ساته. بهشکه د ټولو आवाजونو نه زیات خراب आवाज د خرونو आवाज دی. آیا تاسو وینئ نه چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه ستاسو د لپاره مسخر کړی دي او خپل کارا او پټ نعمتونه په تاسو تمام کړی دي. بیا هم په انسانانو کې څه خلک داسې دي چې بغیر د علم، هدایت او روخانه کتاب نه د الله په باره کې جګړې کوي. او کله چې ورته وویل شي چې د هغه سیس پیروي وکړي کم چې الله نازل کړي دي نو وايي چې مونږ خو به د هغه سیس پیروي کوو په کم سیس باندې چې مونږ خپل پلار نیکو مونډلې دي. کو شیطان د دې پلار نیکونه د ور لمبو ته بلی نو آیا بیا به هم دوی داغوی پیروي کوي. چا چې خپل ځان الله ته حواله کړو او د عمل په لحاظ سره هغه نیک انسان وو نو هغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راټینګ کړه او د ټولو معاملاتو اخري فیصله د الله په لاس کې ده. اوس چې څوک کفر کوي داغوی کفر دي تا نغم جن کوي، داغوی واپس راتل خو مونږ ته دي. بیا به مونږه خبر ورکړو چې هغوی څه عملونه کړی دي. یقینا چې الله د سينو پټ رازونه پیژني. مونږ دوی لا د لګي مودې د پاره په دنیا کې د مزه کولو موقع ورکوو، بیا به بے وسکړو او یو سخت عذاب ته به راکاګو. کته د دوی نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به ضرور وایي چې الله. وایا الحمدلله، لیکن په دوی کې اکثر خلک نه پوهیږي. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی. بهشکه چې الله بے نیاز دی او په خپل ستایل شوی دی. پزمکه کې چې څومره ونی دي کو هغه قلمونه شي او سمندر دوات شي
او وو نور سمندرونه ورلا سیاهي ورکوي نو بیا به هم د الله خبري پلیکلو ختم نشي بشکا الله زبردست او حکیم دی تاسو ټول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوندۍ کول خو داغه د پاره بس داسې دی لکه یو انسان پیدا کول او ژوندۍ کول حقیقت دا دی چې الله هر څه اوري او هر څه ویني آیا تو ګورې نه چې الله شپه په ورځ کې ننستلی راولي او ورځ پشپ کې هغه نور او سپوږمۍ تابع کړی دي ټول د یو مقرره وخت پورې روان دي او آیا تا ته معلومه نه ده چې تاسو څه کوئ الله دا غي نه خبر دی دا ټول هر څه زکه دی چې الله حق دی او دا خلک چې الله پرېږ دی او نور کوم سيزونو ته आवाज کوي هغه ټول باطل دي او دا زکه چې الله اوچت او لوی دی آیا تو ګورې نه چې کشته په سمندر کې د الله په فضل سره چلیږي د پاره د دې چې هغه تاسو ته خپل سنخي وخی په حقیقت کې پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه چا د پاره چې صبر کوونکې او شکر استونکې وي او کله چې پدې خلکو باندې په سمندر کې یو چپا د چتر پشان راخورشي نو دوی الله ته په داسې حال کې आवाजونه کوي چې خپل دین بالکل داغه د پاره خالص کړي وي خو چې کله هغه بچ کړي او وچته ور ورسوي نو پاغوي کې څوک اقتصاد اختیاروي زمونږ د نخونه هیڅوک انکار نه کوي سوا د هغه چانه چې هغه غدار او ناشکر وي اے خلکو ځان اوساتئ د خپل رب د غضب نه او ویریږئ د هغه ورځې نه چې یو پلار به د خپل زوی د طرف نه بدله نه ورکوي او نه به یو زوی د خپل پلار د طرف نه څه بدله ورکون کی وي بهشکه د الله وعده رښتینی ده د دنیا دا ژوند دي تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه دي دوکه باز تاسو د الله په معاملې کې دوکه کړی بهشکه دا غسات علم خاص د الله سره دی هم هغه باران وروي هم هغه پیجنې چې د میندو په خېټو کې سسیس غټيږي هیڅ ته معلومه نه ده چې سباله به هغه څه کوي او نه څوک د دې خبر دی چې په کوم ځمکه کې به هغه مرګ راځي بهشکه الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه خبر دی